ما ته چا ویل دا قرآن ولې په سر نیسي؟ ما دا ځکه چې دا قرآن ورته په سر باندې نیسي، ورته وایي تا دې دا قرآن وایي که ته په دې کور کې ښه زندګي تېروې. اور په شروع که اور په دې کور کې ټول وسوځه. او یا د واده د شپې ثبوت دی نه بعضې زنانه غواړي، دا حرام کار دی، دا د حیا نه اوتې خبره ده، د بې شرمۍ خبره ده. نو دا هم ښځه به ستا یو په انتظار به ورته بل څوک ناست دي. اکثره دا پوټخې نه دي، پوټخې دا سپین سرې دا ورانه دی کې ډېر زیات دي. بیرون به یې راوباسي او دیګ به یې پخ کړی. هله دا وخت له په دې کې سمسۍ ووهه او دا وخت له لاسونه دې بختور شو، هله ناوې پل واخله او شا بزر شه بل واخله او پل دې بختور شو. دقه ناوې ته وایم که داسې درنه مطالبه کوي پښو ته یې کته کېږه دې پښې نه نیسي او په دا ځمکه ځمکه یې وهه. زړه کې خو وایي صبر وکړه زه به ستا پوستکی په خپل بچي وباسم. تشناب ته لاړه بېرته راغی بله جوړه ده، ډوډۍ ته چې کښېني بله جوړه ده، چای چې څکي بله جوړه ده. ځان سره به یې دا په غاړه کې کوم پچېګانې چې د نجونو اچولي که نه دا ټول ترېنه ډکي. هلته زه وروره دی قلمي شو، دی ضد آفتاب شو، دی فلان شو، دی قلم ابرو شو، ټول جنجالونه. سمسۍ ښځې به یې سمسۍ نجونې به یې ځان نه به شیشه کې جوړې کړي. هوټل کې ډوډۍ ورکول چې د چا وس نه کېږي په هغې باندې لازمه نه ده، او که چا پې باندې زور وکړو ګناه ده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خان لا ټولو قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه نن په هغې رواجونو باندې خبره کوو کوم رواجونه چې مونږ او تاسو په ودونو کې استعمالو. ما مخکې ویلي چې هغه رواج چې شریعت سره په ټکر کې وي هغه ناروا دی، او کم رواج چې هغه د شریعت سره په ټکر کې نه وي نو اسراف کې اچولی شو مګر حرام ورته نشو ویلی. د هغې د جملې څخه بعضې رواجونه دي، اعمال دي چې هغه زمونږ په دغې معاشره کې شتون لري. لکه د چا چې لور خور غواړي د هغې سره د رشتې کولو دپاره، نو دا خو یو جایزه طریقه ده، یو شرعي طریقه ده چې ته به ځې غوښتنه به د یو جنۍ کې یا یو الک یو جنۍ ته د نکاح پیغام لیږل غواړي، دې ته خطبه وایي، دا جایز وي. او د کتو باره کې ما خبره کړې وه چې نظر الی المخطوبه مستقل باب ده. نو په دې کې مونږ تاسو دا کار خو شرعي دی، مګر رواج پکې دا دی چې په یو ځل باندې که چېرته دا مشکل حل نشه نو بیا تک خو ناروا نه دی. مگر مونږ تاسو یو نظر لرو، رواج پکې دا دی چې په اول ځل باندې دسمال نه ورکوو ځکه بیا په هغې کور کې زمونږ لور قدردانه نه وي. پرېږده چې یو څو ځلې خو لاړ شي او راشي، یو څو دفعې لاړ شي او راشي، نو بیا به زمونږ د لور قدر ورسره وي. دویم رواج پکې دا لرو د پیسو چې هغه ډېر پې باندې کېږي. ولې که چېرته پیسې پې وانخلمه نو بیا لور مې بې قدره وي، بیا هلته خواښې یا نور اندروریانې هغې ورته وایي چې ته مونږ ته مفت را کړې، او چې پیسې ډېرې وي نو د هغې قدر ډېر وي. رواجي خبرې دي او دا حرام دی.
دا حرام طریقه ده. شریعت مطهره په دې باندې رد کوي، د پیسو په خبره باندې شریعت رد کوي. دینه بزان ساتي. بیا دې سره موږ بل رواج لرو چې کله و کې د خبرو وشوه نو بعضې منطقو کې دا رواجونه دي چې بیا هلته څو نفره یو ځای لاړ شي او هلته هغې کره ډوډۍ پروګرام یو صاحب دا یې وړوکی دسمال را کړی غټ دسمال راوړم هغې دپاره دومره نارینه او دومره ښځینه دا به برابر کوي لاړ به شو نو هلته چې بیا کله دوی غټ دسمال راوړي نو په هغوی کې تقریبا نیم په نیمه مصرف د واده هغه بیا دلته پوره کړي بیا دې کې د جلۍ دپاره څه اخیستل هم دي چې ګوتمه به ورته اخلي چله ورته وایي بعضې منطقو کې بیا کالیم ورسره وي او څو جوړې هغې سره او د هغې د نزدې اقاربو دپاره اخیستل وي کله چې دا وشي نو بیا هغې پسې د جنۍ کور راپاسېږي د هلک ډوډۍ کوي نو بیا هغې کې پوره مصرف په جلۍ باندې راواچي جلۍ کورنۍ طرف ته نو هغې ته بیا پی وازي وایي دری زبان ورونه ورته پی وازي وایي پی وازي مطلب اوس د دغې هلک خپې وازې شولې نو خو سر کره تګ را تګ کولی شي هغې د مخکې پښې بندې وي تلی نه شو او پښتانه ورته خپیار ته وایي یو شی دی معنا یو شی دی بس الفاظ مترادف و معنی واحد دی بیا چې کله دغه خپیار ته وشي نو په دې کې څه مصارف او څه بعضې عادتونه خلک نور لري دا پوره کوي دې سره سره برات شپې ورځې راغللې 15 د شعبان راغې په دې کې صاحبه د جلۍ پلار زنګ وهي هلک ته یا د هلک پلار ته چې برات ته او براتي به راوړئ نو براتۍ کې صاحبه حسونه دي پکې او دغسې پسې راواخله کلچې دي پکې او بله او بله بله دا ټول په هلک باندې وربار کی دا بل رواج دی د هغې نه بعد د خیره سره وړوکی اختر را ورسېده روژه راغله نو په روژه کې روژه ماتې دپاره بیل پروګرام په دوی باندې وي ابه د دې جلۍ دپاره د روژه ماتې پروګرام کې او بعضې خلک یو بل عادت هم لري دا خو بیا د ټول نه د بېغیرتۍ کار دی هلته به جلۍ مریضه شي ټک شو پلار به یې زنګ ووهي دی هلک ته یا د هلک پلار ته راشي هغه ګورم مریضه ده هلک ته وایي ښځه دې مریضه ده پیسې راوړه الله د انصاف روزي که ښځه په کور کې ښه پلار کره نه وي دا خو ستا لور ده ته ولې پې مصرف نه کوې نه صاحب وایي دا خو اوس د هغې د کور امانت دی نو بیا تا چېشته ساتلې ده جنګ خو پې ته کوې که نه جیب خو پې ته ډکوې نو هغه د لور هغه ټول حوصله افزایي ختمه شي بې حوصلې شي جنۍ د دغې وخت نه بیا د پلار د کور ځان نه ګڼي بس دی بیا دا وایي چې اوس زما زندګي هلته ده بعضې کمعقلانې داسې هم وي چې هغوی وروسته د ورکړې نه بیا د مور او پلار د عزت خیال نه ساتي دا د کمعقلتوب نه کېږي او بعضې نجونه هغې کمعقل یې هغې مخکې د ورکړې نه هم د مور او پلار زړه تور کي بد اخلاقي او کاسې ماتول او دا کار نه کوم دا کار نه کوم وړه نه لامده کوم او ځای نه جاړو کوم نو څه کوې چې دا څیزونه نه کوې نو څه شی کوې پلار درته نکریزې کېږدو قرار کښېني اصل کې وجه بل وي د بد اخلاقۍ پې ختموي دی به ځان سره دا سوچ کړي چې زه ډېر ښه ښکارم په دې باندې خو نه دا ډېر بد عادت دی
او ټول خلک اکثر بیا دا رواج کوي چې کله جنې په کور کې جګړې شروع کی وای دا نکاح غواړي او بعضې کې هم دا عادت وي چې مور ورته پیغور وکړي بس دی وي ښه ده صحیح ده چېرته ور مې نو دا رواجونه چې زمونږ او ستاسو په دې قومونو کې ځای لري وړوکی اختر راشي صاحب هغې نه مخکې نوروزي راغلی ده نوروزي کې بیا الګ چې کونډي شوی دی چې دومره څیزونه به راوړې بیا په وړوکي اختر کې علی هذا القیاس په غټ اختر کې همدغسې بعضې خلک لا په غټ اختر کې که ستا وس کېږي که نه کېږي نو محترمې ته به د دې ځینه قرباني دپاره یو څاروی اخلې پسه به اخلې او ورته ورلېږي ولې چې محترمه هلته ناسته ده که نه سړی په خپله بېچاره دولګې نه لګیا و چې ډوډۍ به خوري او محترمې ته به یې راوړې که نه ولې دا خو رواج دی په دې کې نو بیا جوړې هم دي کالي هم دي پکې چې بیا کله د جنې پلار ته وویلی شي چې واده راکه انکار کوي نه زه لا فلحال واده ته تیار نه یم نو ځکه به تیار نه چې پنځه واړه ګوتې په غوړو کړي نو هر څه تیار کور ته ورځي نو دا خو دې ته خوشحاله دی چې شل کاله هم نکاح ونه کړي واده ونه کړي نو هغې خو لاسونه په غوړو کړي دا به یې خوري بیا چې کله د نکاح سلسله برابره شي نو په نکاح کې بیا مونږ او تاسو بعضې خلک هغې څه نور څه عادتونه او رواجونه لري چې هغه رواجونه د دې نه پسې زیات مضر دي صاحبه د واده دپاره به انتظامات برابر شي د واده دپاره انتظامات برابر شو نو که ستا وس وي او که نه وي خپلوانو ته به خبر کوې او صاحبه خپلوانو ته خبر سره سره د خپل د واده مصرف خو به برابری خو د خسر د کور مصرف به هم په نظر کې ساتي ښه مالداره به خسر په دغې وخت کې به د پولۍ ټق ته کښېني وایي زما وس نه کېږي غریب یم فقیر یم صحیح ده چې غریب او فقیر نو د غریبي او د فقیرۍ کار کوه ښه یہ غریب و فقیر او لیست خانانو ورکه لیست خانانو ورکه دغه سی وخت کې بیا بل رواج دا دی چې پریکون چې ورته وایي پریکون په دغه شپه باندې سره خپلو کې خفګان هم راشي جګړې هم راشي دغه پریکون په شپه باندې اکثر جنجالونه ډېر کېږي دری زبان ورونو ورته برید وایي نو صاحبه په دې کې بیا چې د نکاح مسله برابره شوه د واده نو بیا ستا مصرف هم دی او د خسر د کور مصرف هم دی یوه سترګه به دې جاړي یوه به خاندي دا به راوړې ځان به وږی پرېږدې خو دا به راوړې او په دې کې په دې منځ منځ کې چې بیا کله دغه زنانو زړه تنګ شي که نه هسې هم په کور کې زړه تنګ شي زه چې وي زوم کره ځو یوازې به دا نه وي د بیا ځان ته یو خورکۍ ساتلي هغې ته مو وایي خورې زمونږ زوم کره نه ځو راځه زما زوم به مو ګوره کورنۍ به یې مو ګوره هغه بیا بله خورکۍ ساتلي هغه ته آواز وکړي خورکۍ راځه د پلانکۍ زوم کره ځو نو خورکۍ تر خورکۍ چې راځي لس یولس ښځې برابر شوي نو بیا د دې ته نه راځي چې عزت دې وکړي دی ستا ډوډۍ ګوري ستا قطغ ګوري ستا دسترخوان ګوري ستا کوټې ته ګوري ستا پردو ته ګوري چې اوس دې کې په څه شي کې کمی ولټومه چې بیا سبا ته په دې باندې غیبت چې کوو بحث به کوو نو خو چې یو شی خو پیدا کړو که نه نو بیا دلته به راشي او صفت خو نشته دی غیبتونه به شروع کړي خورې پام کوه چې په خدر باندې وانړي انګور د ډېره تیزه ده شیشکه شیشکه یې کتلې مات ایغ نیغې کتل د دا سترګې دې خاورې شي ما ته یې نیغ نیغ کتل صبره که دا خو لا اوس لا سرې وخت دی خورې پام کوه زوی دې پوی که په کور او که نه ما وکته ډوډۍ چې یې خوړه که نه داسې به یې سپېږمې راتاوې کړې داسې به یې وریځې یو بل ته ووهلې
ته وې که چېرته پلارې وزیر دی د غریبي سړي د کورنۍ نه د غریب سړي لور او دماغو ته یې راوګوره زما خو تا سره خورګریت دی خورې پام کوه ګوره ما نه دا خطا شوی او تا نه ونشي ګوره پام کوه په خدر باندې وانړئ مخکې د هغې نه به عذرونه کوي چې په خدای به شي په تا به شي دا لور دې راکړه اوس به درته کندې لټوي بیا چې کله واده وشي نو یو خو غلط رواج دا دی دا اوس حرام ورته ووایه داسې کار نه وي په کار ځکه دا د شریعت سره په ټکر کې دی د واده ډوډۍ زمونږ او ستاسو د منطقه کې رواج دا دی چې کله جلۍ راوړي یا جلۍ نه راوړي مخکې د هغې د راتګ نه د واده ډوډۍ ورکړي بعضې منطقو کې بیا جلۍ راوړي ډوډۍ ورکړي وراچې ورته وایي که نه دا م یو عادت دی خو ناروا نه دی بس چې لاړه خلک لاړه صحیح دی که وسته کېږي ځان سره مېلمانه بوځه باعزته به خپله انګور راولې چې راغې د هغې نه بعد بیا دغه بل رواج مونږ تاسو لرو ولیمه د واده ډوډۍ نوم ورته د شریعت اږدو ولیمه حالانکې ولیمه دې ته وایي چې جنۍ به وخت ته راوړې کور ته چې شپه تېره شوه د هلک او د جنۍ شپه تېره شوه نزدېکته شو سبا ته چې کومه ډوډۍ ورکوي دغې ته ولیمه وایي ځکه ولم یو ځای کېدو ته وایي دا د هغې نعمت شکرانګي ده چې یا الله شکر دی زما بچي ته او زما دغې انګور ته تا د خواهشاتو طاقت ورکړی او ربه دا په خپل ځای کې استعمال شو ربه شکریه ادا کومه چې او د نه شرمولو دا د ولیمې دا معنی مونږ به چېرته جنۍ به راوړو خاوند کره به را داخل شي هلته چې را داخله شو بس د دې نه بعد به ډوډۍ دی ورکوي حالانکې هغه علما چې کلک دي ډېر هغه دې ته بدعت وایي ځکه سنت شته که نه او د سنتو مقابله کې بله لاره نه جوړېږي چې جوړېږي او بدعت بیا دا ډوډۍ چې ورکوي نو بس هغه علما کرام چې هغوی وایي خواري بې ځایه لاړه نه شي نو هغه وایي د ولیمې نیت مه کوئ د خیرات نیت وکئ بس خیرات دې وشو ولیمه پاتې شو ولیمه پاتې شوه ولې پاتې شوه ځکه پاتې شوه چې طریقې د ولیمې شریعت ښودلي که نه نو صاحبه بل رواج دا دی چې جلۍ کله راوړي نو دغې وخت کې به صاحبه هغې دپاره موټر ته یوه چرګه وباسي او چرګه حلاله کړي د هغې هغه وینه د موټر په ټایر باندې ووهي دا ورته ورکړي حالانکې علما دې ته حرام وایي دغه چرګه یې مرداره کړه ځکه دا د بل چا د تعظیم دپاره وکړه نو داسې مه کوه ژوندی چرګ واخله ډریور ته یې ورکوئ دا په صدقه کې قبول کا الله تعالی را باندې خوشحالي راوستل چې زما امانت په خیر دې کور ته راورسېد دا چې ته ورته حلالی نو ستا نظر دا دی چې دغه حلالولو سره د فتنو د مصیبتونو مخ ونیول شه او دا منع بیا به صاحبه هلک به راشي د واده په ورځ په هوټلونو کې دا شی ډېر کېږي مخکې ډوډۍ نه به هلک راشي او میز په میز باندې به ګرځي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دا الله بنده خو یو طرف ته قرار کښېنه که نه ټولو ته معلومات دی دغه زلمی دی دی به ګرځي را ګرځي هر چا ته به ځان وښیي که نه چې واده زما دی ګوره ما وپېژنه یو طرف ته کښېنه چې ټول ته ښکاره شي بیا د دې سره سره بل رواج دا دی اوس خو پکې یو شرط بل هم ږدي که نه هوټل کې به ډوډۍ ورکوي هوټل کې ډوډۍ ورکول چې د چا وس نه کېږي په هغې باندې لازمه نه ده او که چا پې باندې زور وکړي ګناه ده بهر تقدیر د هغې نه بعد بیا جلۍ چې کله کور ته راوړي نو د زنانو یو غلط عادت دا دی چې په دغې واده ورځ کې او د واده په شپه کې زنانو ځان سره 5 شپږ قسمه جوړې وړي
بس صاحب چې کوټې ته دننه شو یوه جوړه ده چې راووته دهلیز ته ووته بېرته راغی بله جوړه اچوي بیرونه ویلۍ ته ووته بېرته راغی بله جوړه ده تشناب ته لاړه بېرته راغی بله جوړه ده ډوډۍ ته چې کیني بله جوړه ده چای چې څکي بله جوړه ده بس اسرافونه دي صاحبه اسرافونه زړه پې خوږېږي نه ځکه ده خو نه دی ګټلی که نه بل چا ګټلی دا رواجونه سرته ورسېږي نو بیا جلۍ چې کله راوړي ناوې نو په غېږ کې ورته اول معصوم ور واچي ولې وایي چې اول ورته خدای تعالی نارینه اولاد ورکړي دا غلط رواج دی دعا چې الله ورکوي دا معصوم چې ورکوي الله تعالی په دعا باندې ورکوي دعا وکړه بعضو منطقو کې قرآن شریف ورته سر ته نیولی دې نه لاندې ځه دا دې رواج دی ولې وي دې سره بختوره کېږي هغه چې په ژوند کې ورسره مینه نه ده کړې قرآن سره څه به بختوره شي ما ته چا ویل دا قرآن ولې په سر نیسي ما دا ځکه چې دا قرآن ورته په سر باندې نیسي ورته وایي تا دې دا قرآن وایي که ته په دې کور کې ښه زندګي تېروې دا ټول در په دره که اور په شروع که اور په دې کور کې ټول وسوځوه هڅې یو عادت بله وجه دا ده چې د رواج کله چې واده وشو نو بعضې منطقو کې 3 شپې بعضو کې 4 شپې بعضو کې 5 شپې هلک او جنۍ نه پرېږدي چې یوې کوټې ته شي ولې وایي دا شرم دی او یا د واده د شپې ثبوت دی نه بعضې زنانه غواړي دا حرام کار دی دا د حیا نه اوتې خبره ده د بې شرمۍ خبره ده دې عادتونو نه ځان وساتئ داسې نور ډېر عادات دي مشهور متل دی که نه خلک وایي ګیره زما واکې د مولا نو دا هم ښځه به ستا یو په انتظار به ورته بل څوک ناست دي اکثره دا پوټخې نه دي پوټخې دا سپین سرې دا ورانه دی کې ډېر زیات دي انتظار کې به ناستي لکه عبادت ته چې ناست دي ناولې مردار دا عادتونه بعضې پردی کی بیا د هغې نه بعد بل رواج دا یي چې بیا هلکه نن 3 ده او نن 9 ده ولې جنۍ به په تخ باندې کېنو نو چې راوړې ما په کټم کېنولې وه هغه تخ نه و نه هغې وخته پورې کار نه کو اوس به د ناوې د کوټې نه وباسو نو سیا به شړنګه شړونګه او شړنګه شړونګه به د کوره بیا را روان کي بیرون بیا را وباسي او دیګ بیا پخ کړی هله دا وخت له په دې کې سمسۍ ووهه دا وخت له لاسونه دې بختور شو هله ناوې پل واخله او شا به زر شه بل واخله او پل دې بختور شو هڅې رواجي زړه کې خو وایي صبر وکړه زه به ستا پوستکی په خپل بچي وباسم په ظاهره دا شی دا ټول رواجي کارونه دي او د دې زور ټول اقتصاد ته ځي او د اقتصاد زور سړي ته راځي او د سړي نه بیا بیرته زور هغه بیا دغې بیبي ته ځکه منتقل کېږي چې سړی خفه نو بیبي خفه اسانه طریقه د نکاح ده بس بعضې منطقو کې دای مشران ټول ولاړي او د هغې نه بعد دا جنۍ روځي د یو مشر پښې ته کته کېږي او ورته لسګون ورکوي یا سلګون ورته ورکوي دا دې عادت چا ته خپو ته ټیټېدل ناجایز دی دې دپاره چې احترام دې وکړم دقه ناوې ته وایم که داسې درنه مطالبه کوي پښو ته کته کېږي دې پښې نه نیسي او په دا ځمکه یې ووهه یو د پښې نه نیسي او په دا ځمکه یې ووهه یو لوی انسان ته د بې عزتۍ نظر کول پوته وغورځوه ذلیله یې که شریعت مطهره د دې نه منع داسې پسې راواخله سرخي سپودو خو بحث مې ځکه ونه که چا ټولو ته معلوم دی ځان سره به دا په غاړه کې کوم پچېګانې چې د نجونو اچولي که نه دا ټول ترې ډکي هلته زه وروره دی قلمي شو دی ضد آفتاب شو دی فلان شو دی قلم ابرو شو ټول جنجالونه ځان ته په خپله وګوري سمسۍ ښځې به یې سمسۍ نجونې به یې ځان نه به شیشه کې جوړې کړي بهر تقدیر د رواجونو نه ځان وساتئ شریعت مطهره د دې نه منع کړې ده رب العالمین جل جلاله دې موږ او تاسو په محمدي شریعت باندې درست
او تر او تازه ولري. باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.